بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. د قرآن کریم لیکل په خپل لاس او بیا د مفسدینو او ظالمانو په لاس کې ورکول دا کومه د بریالیتوب خبره نه ده، بلکې په دې سره به زموږ د کوڼ ګونګ او ړوند ملت یو څه ناڅه احساسات په جوش کې راشي. له دې کار سره کیدای شي زموږ د هغو ځوانانو احساسات په جوش کې راشي چې فکرونه یې اشغال دي. قرآن څه نړیوال کپ نه دی چې د مفسدینو او د ظالمانو په لاس کې ورکړل شي او د نمایش لپاره پورته کړل شي. دا خو یو عسکر په خپل لاس قرآن کریم لیکلی دی چې د افغانستان ټول ملت په خپلو لاسونو قرآن کریم ولیکي او بیا یې نمایش ته وړاندې کړي، بیا هم په والله که دوی کامیاب شي تر څو چې په همدې قرآن باندې ځان پوهه نه کړي او په خپل ژوند کې یې عملي نه کړي. او انشاءالله دا ظالمان، دا مفسدین دا به یو ورځ د خپل عملونو سزا ګوري، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی وایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. او ته په الله باندې هیڅ دا ګمان مه کوه چې هغه غافله دی له هغو کارونو نه چې ظالمان یې کوي. دوی هغې ورځې ته وروسته کوي چې په هغې کې به یې سترګې راوځي او خلاصې به پاتې شي. سترګې به یې بیا غټې غټې راوتلې وي، خلاصې به پاتې شي انشاءالله. نو په دې سره صرف او صرف زموږ هغه ځوانان غولیدلی شي چې هغوی فکري اشغال دي او الحمدلله ځوانان اوس ډېر ویښ شوي دي. همدا د قرآن لاره ځوانانو نیولې ده، همدا قرآن یې تعقیب کړی دی، همدا قرآن موږ ته دا ښودلي دي چې داسې ظالمو او مفسدینو په وړاندې ودرېږئ او حق وینا ووایئ. السلام علیکم ورحمت الله.